موږ او تاسو د چا د خاندان باید متاثر نشو، د چا د سترګو برګول نه باید متاثر نشو، د خلکو خوشالول داسې یو هدف دی چې هغه ولاکه د چا پلار هم لاسته راوړي. موږ له مهم قرآن او سنت دی، د چا د خپو دربولو نه باید موږ او تاسو متاثر نشو. د رب العالمین نه به دا کومک غواړو چې دغه دعوت د قرآن او سنت مشروع کړې دی. ربه ته زموږ سره سل په سلو کې تایید کړه، په صحیح حکمت باندې دا ورسوه، خلک دې لګیا خپل کار وکړي. صحابي له ویل که دا ټول جهان راجمع شي او تعالی اراده د خیر وکړي او نه یې کړي الله والله کې در ورسوي، که اراده د شر وکړي او نه یې کړي والله کې در ورسوي. او که ته وایې زه دا ټول خلک خوشحاله کړم. امام شافعي رحمت الله علیه ډېره عجیبه کلمه ویلې ده، شیخ الاسلام ابن تیمیه ته نقل کړی دی، وی رضا الناس غایة لا تدرک، د خلکو خوشحالول داسې یو هدف دی چې هغه ولاکه د چا پلار هم لاسته راوړي. موږ له مهم قرآن او سنت دی چې څومره زور درکړي ورته دې استعمال کړه، سرزوري به نه کوي، کنزل به نه کوي، په حکمتي انداز باندې، خو د چا نه به متاثره کېږي. موږ